هیره دې نه وي چې فراه ولایت ډېرې پراخې حاصلخیزه ځمکې لري، خو د وچکالۍ له کبله شاړې پاتې دي او د دغه بند په جوړېدو به جل وهلې ځمکې خړوبي او حاصلات به دومره ډېر شي چې د نورو ولایتونو اړتیا به هم پوره کړي. او دا بند چې دی یوازې د فراه نه دی، دا د ټول افغانستان دی او د فراه میوه و، باغونه و، بادرنګ و، غنم و، ټول افغانستان ته بودیجه ده او ورکوي یې. په دې باندې باید زموږ امارت اسلامي باید ژر کوشش وکړي چې دا ژر جوړ شي. فراه ډېرې ښې مځکې لري او خلک هم د زراعت سره ډېر بلد دي. تقریبا دا اوس سبزیجات موږ ټول افغانستان بلکې خارج ته هم ځي د فراه ولایت سبزیجات. که اوبه دلته برابرې سي او بند ورغول سي، تقریبا د غنمو اوس موږ ټول افغانستان ته اوس موږ صادرات کېږي. د